سلام ګرانو زده کوونکو، تاسې ته به هم یو چا د مسیج په جواب کې LOL PLS OMG IDK NVM او یا داسې نور لنډ حروف استولي وي چې دا لنډ حروف ته د مسیج کولو ژبه او یا هم د مسیج لنډیز حروف وایي، مسیج abbreviation. خلک د دې پر ځای چې اوږده مسیج ولیکي، خپل د وخت او د لیکنې چابکتیا لپاره داسې لنډ حروف لیکي. د نن درس کې به ډیر استعمالیدونکي لنډیز حروف یا مسیج abbreviations زده کړو چې د خلکو په منځ کې عام دي. زموږ د ملاتړ لپاره هیله کوم ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره شریک کړئ. راځو درس پر لوري. زموږ لومړی مخفف توری د OMG دی. کچیری تاسو ته یو څوک په مسیج کې OMG واستوي، OMG یعنی Oh my God. PLS د پلیز معنا ورکوي. LOL یعنی laugh out loud. IDK I don't know. Y د Y معنا ورکوي. JK just kidding. THX thanks. WBU what about you. BC because. SRY sorry. MO in my opinion. TTYL talk to you later. BRB be right back. ASAP as soon as possible. BTW by the way. NVM never mind. LMK let me know. FYI for your information. LUT love you too. LTNS long time no see. TC take care. GL good luck. CTN can't talk now. PU before. U R HAND have a nice day. See you. G9 good night. NP no problem. INFO information. BF boyfriend. BRO brother. GF girlfriend. HRU how are you. HF have fun. XOX hugs and kisses. اوس نو تاسې کومنټ کې ولیکئ د TYVM د څه شي مخفف دی. ملګرو د ویډیو لایک مو هیر نشي. تر راتلونکي درس پاک رب مو سپارم.